ورحمت الله وبرکاته سره جمال تاسو ګورئ چې چینل په دې ویډیو کې موږ ان شاء الله د مووینګ ایوریج ام ای باره غږیږو چې مووینګ ایوریج انډیکیټر څه شی ده څنګه استفاده کیږي دې څخه پروفیټیبل ټریډ څنګه اغوستل شو راځي چې ویډیو سٹارټ کو ویډیو ډیر نه وګدو خا مووینګ ایوریج د ماته نو لیکل چې ویډیو ډیر وګدنه شي مووینګ ایوریج نو ډیر قسمونه هم لري خو مووینګ ایوریج انډیکیټر چې په دوه قسمه دي سم اصلي چې ډیر استعمالېږي انټرنیشنل سمبل مووینګ ایوریج دی او ایکسپوننشل مووینګ ایوریج دی سمبل مووینګ ایوریج چې د دې دوه ترمنځ فرق څه شی دی دوه ترمنځ فرق صرف سمبل دا چې سمبل مووینګ ایوریج چې دا صرف لږ زره لانګ ټرم کې سیګنل درکوي یعنی مطلب لږ ډیر وخت بعد سیګنل درکوي ټچ کیږي کم سیګنل پوینټ چې ته نه لې هغه لږ وروسته درکوي یعنی مطلب څوک چې ورځ دوه ورځې درې ورځې یعنی هغې نه زیات او لږ کم ټریډینګ کوي هغه د لپاره سمپل مووینګ ایوریج استعمالول ښه کار دی ایکسپوننشل مووینګ ایوریج هغه کس لپاره چې په ورځ کې سودا کوي او بندي یعنی سکیلپینګ ټریډینګ کوي نو سکیلپینګ ټریډینګ لپاره یعنی په ورځ کې چې سودا کوي بندي هغه د لپاره ایکسپوننشل مووینګ ایوریج ښه کار کوي یعنی مطلب نو دواړو کې چې اړ تاسو ښه کار کوي تاسو دواړه کاروئ شي حالانکه چې موږ سمپل مووینګ ایوریج کارو سمپل مووینګ ایوریج موږ په خپل څنګه کارو کم لیول کې کارو او په کم شکل کارو په حتی د سمپل مووینګ ایوریج نه موږ په ډیلی کې یعنی په ورځ کې چې موږ سکیلپینګ باجو کې کو سکیلپینګ هم موږ په سمبل مووینګ ایوریج ستراتیژي باندې کارو هغه تاسو به پروفیشنالیټي پورې اړه لري چې څومره تاسو په دې ستراتیژي څومره کار کوئ هغومره تاسو پې پوهیږئ خو زموږ مشوره تاسو سره دا ده چې تاسو سمبل مووینګ ایوریج د ورځې نه زیات چې تاسو ټریډ پرېږدئ یو ورځ دوه ورځې درې ورځې زیات پرېږدئ نو هغې دپاره سمبل مووینګ ایوریج کار کوي او ایکسپوننشل مووینګ ایوریج ده یو ورځ دپاره چې په ورځ کې تاسو دننه سودا کوئ هغې دپاره پرېږدئ صحیح شو اوس سمبل مووینګ ایوریج څنګه تاسو ته ښکاري سمبل مووینګ ایوریج چې دی دا په خپله صرف یو خط دی دا یو خط دی صحیح شو دې سمبل مووینګ ایوریج یا صرف مووینګ ایوریج به موږ ووایو سمبل ایکسپوننشل مووینګ ایوریج دا دواړه تشریح یو رقم ده صحیح شو د مووینګ ایوریج یعنی ام ای څنګه کاري دا یو خط دی صحیح شو څنګه دی یو خط دی زه به دا لږ زره بره سفر راولم چې دلته لږ ځای مو سره ډېر دی صحیح شو دا دی دلته ګورو څنګه چلې څنګه دا تاسو ته یو خط ښیي د ټریډ سره یعنی مارکیټ د چلیدو سره تاسو سره چک کېږي دا یو مووینګ ایوریج چک کوي حرکت ورسره کوي یعنی دلته کینډلې جوړیږي صحیح شو دلته کینډلې جوړیږي نو دا ټولې د خانې په سر یا لاندې یا بره دې ساحه کې یا څنګ په څنګ د لاندې یا بره دغسې کینډلې جوړیږي د خط باندې صحیح شو نو دا خط د پرایس اکشن سره یعنی د کینډلو سره څنګ کې رواني صحیح شو که بره ځي بره ورسره رواني که لاندې ورسره رواني که سیټ بای سیټ ځي نو سیټ کې ورسره رواني صحیح شو نو په دې حساب سره دا یو خط دی صرف دومره پوه شئ دا یو خط دی صحیح شو ډېر به کمپلیکس کوي نه ډېر به سختونه تر څو تاسو پې اسانه پوه شئ اوس د دې اپلای اصلي شکل څنګه دی چې موږ یې په دې کې اپلای کوو څنګه یې شکل ښودل کېږي د دې شکل دلته دی ګوره انډیکیټر څه به راشي انډیکیټر 74 75 هر یو چې کاروئ تاسو هغې کې صرف ام ای ولیکئ سمبل مووینګ ایوریج چې راوړئ صرف به ام ای ولیکئ یعنې مووینګ ایوریج به صرف لیکئ ام ای چې مو لیکلو مووینګ ایوریج شو دا د مووینګ ایوریج به راوړئ څنګه چې ټچ شي هلته اپلای شو صحیح شو دا د اپلای شو اوس دا دی دا سمبل مووینګ ایوریج شو او همدغه شان په دې کې تاسو کولی شئ ایکسپوننشل مووینګ ایوریج او نور مووینګ ایوریج ټول په یو ځای اپلای کولی شئ خو یو کاروئ ځکه چې تاسو ته کمپلیکسن څومره چې زیات خطونه تېرېږي نو هغه تاسو کنفیوز کوي تاسو ګډوډوي نو تاسو نه ټریډ غلطۍ او اکثریت داسې کار مه کوئ زمونږ منئ یو مووینګ ایوریج کار کوي یا سمبل مووینګ ایوریج کار کوي ایکسپوننشل مووینګ ایوریج کار کوي یا کوم بل انډیکیټر چې تاسو ته کار کوي تاسو ته فایده در اوسي هغه مهمه ده صحیح شو دا مهمه نه ده چې کم یو ښه دی کم بد دی مهمه هغه ده چې ته په راتلونکي کې کم یو نه پیسې ګټي نو پیسه تا ته مهمه ده تا ته سټریټجي مهمه نه ده صحیح شو چې کوم سټریټجي کار کوي هغه ښه ده صحیح شو نو سمبل مووینګ ایوریج شو یو ایکسپوننشل مووینګ ایوریج ته ای ام ای ولیکه صرف دا مووینګ ایوریج ایکسپوننشل لا وختو صحیح شو دا مووینګ ایوریج ایکسپوننشل نو دلته تاسو ګورئ دا د دې دواړو لیول دی صرف دا خط رنګ به صرف زه چینج کړم چې تاسو ایکسپوننشل او سمبل مووینګ ایوریج تاسو ته معلوم شي نو دا مووینګ ایوریج یعنی سمبل مووینګ ایوریج دی دې خط به موږ کم رنګ کې واړو دې خط به چې دی دغه شانتې زیړ به وکړو صحیح شو چې زیړ لږ ذره مختلف بیخي مختلف معلوم شي اوس راځو ګوره دلته سمبل مووینګ ایوریج ګورئ دلته دی دا خړ رنګ چې دی دا څه شي دی دا د سمپل مووینګ ایوریج دی او ایکسپوننشل مووینګ ایوریج چې دی دغه شین خط دی نو دلته تاسو ګورئ دلته به لږ زه زوم ان کم
تاسو دلته وګورئ چې اول خو دغه ځای کې سمپل وګورئ دې ځای کې خط کراس اوور یې کړی دی دې ځای کې چې دی خط د شین نه ګوره دلته شین پاسته ټچ شوی اول ډایرکټ سور ټچ شوی دی اول ایکسپوننشل ټچ شوی نو مطلب ما د دې ګوره دلته ایکسپوننشل اول ټچ شوی بیا اول ایکسپوننشل دلته ټریډ دلته جوړ کړی دلته یعنی دلته ټریډ تا کولی شو او بیا یې نه پاسته یعنی څنګه ایکسپوننشل د ګور اسمنه نږدې زر ټریډ ورکړي دلته هم ټریډ ورکړي دلته بیا ټچ شوی ټریډ ورکړي دلته بیا ټریډ ورکړي نو څو دفعې ټریډ ته درکړي او مووینګ ایوریج چې دی سمپل مووینګ ایوریج نو ماته ویل چې لږ لیټ ټریډ ورکړي ګور دلته ټچ شوی بیا دلته بیا نه ټچ شوی بیا نه ټچ شوی نه دې کې بیا یو دفعه ټچ شوی نو څومره وخت بعد تا ټریډ درکړي نو دې خاطر تاسو exponential moving average په سٹارټ کې کار کوي نور هغه نه بعد چې تاسو ته هر فائدہ مني دواړو باندې هر باندې څومره ډیر کار چې وکړي هغه تاسو علمت حاصلوي شي اوس دی باندې تاسو اوس پدې کې اوس مهمه خبره څه شي د exponential moving average یا moving average simple moving average دی کې به یو دانه اوس موږ را کولاو کو ساده moving average برا کولاو کو څه شو simple moving average برا کولاو کو مووینګ ایوریج چې را کولاو کې دا د صرف مووینګ ایوریج به مولیکولو مولیکولو مووینګ ایوریج را کولاو شو او دلته تاسو د مخ کې وکړو د موږ سره څه نمبر موږ لیکلي دي څه نمبر موږ لیکلي دا څه شی ده دا نمبر څه شی دی شل 50 اتیا سل 200 دا نمبر څه شی دی دا نمبر دلته موږ زو سیټینګ ته دا سیټینګ کې دغه نمبر مهمه دي څه شو په مووینګ ایوریج کې ایکسپوننشلی کا سمپل مووینګ ایوریج دا ټول مطلب یو رقم دی ما صرف غولانی کې یو فرق ویلې چې ټایمینګ کې لږ فرق دی سمپل چې دی سمپل مووینګ ایوریج لږ لیټ تا انټری پوینټ خي او exponential moving average چې لږ زر تا ته ټریډینګ پوینټ خي یعنی ته کوي چې په exponential moving average باندې په ورځ کې ډیر ټریډینګ وکړي ځکه چې سکیلپینګ کې ټریډینګ خلک ډیر کوي او سوینګ ټریډینګ یعنی ورځ والا ټریډینګ کې خلک ټریډینګ سلو په ورځ دوه ورځې کې لا یو ټریډ کوي یا دوه ورځې دوه دانې درې ټریډ کوي صحیح شو ها اوس دلته راځو نمبر دغه نمبر به اول راوړو نږدې به کول ته چې نمبر دلته موږ سره ښکاره شي دلته به را شو ډایرکټ مووینګ ایوریج سیټینګ ته به لاړ شو سیټینګ ته چې لاړو سیټینګ دلته تاسو ګورئ سیټینګ کې لږ لینث ګورئ لینث کې موږ مهمه کار دی چې نور سیټینګ کې کار نه لرو لینث کې کار کوو لینث کې موږ شل 50 اتیا سل 200 دې مطلب څه دی ګول خپل ډیفالت نه ورکول شوی دی نه ته یو ارس ورکوي شي خو انټرنیشنلی دغه ډیر د سټریټجی دغه ویلیو چې څوک کاری د شل 50 اتیا سل 200 انټرنیشنل سطح باندې خو مشهور دی او داخله ډیر کاری نو دا ته مشهور چې کوم کار کوي خلکو ته نه فائدې اغستی کوم به وسه فائدې لري هغه ته زه معرفي کوم شل 50 اتیا سل 200 دا دان سره سکرین شاټ کوي ویلي کوي صحیح شو دا څنګه کار کوي سمپل مووینګ ایوریج چې ده دا ګوره دا شل 50 اتیا سل 200 د رقم زیات عدد هر یو عدد چې تورکې دی مطلب دا د ګوره لاندې پوي کوم ډیر خبر دا نشته لنده دې مطلب دا دی چې کشل ورکو نو دا به د شلو کېندلو متوسط حاله د ایوریج بروباسي بیا به تا ته سرګندې او خیبه که 50 ورکو د 50 کېندلو ایوریج روباسي تا ته معرفي کوي او تا غي نه پستا تا ته وای چې مطلب دا د ودیز کې ټچ شو یعنی مطلب دا چې 50 اتیا سل 200 یا لکه زیات هر یو نمبر چې موږ په دې لینث کې ورکو نو مطلب د هغومره کېندلو ایوریج متوسط حالت موږ ته خای چې دا اوس د حالت نه د حالت پورې بهتر شوی خشوی بر روان دی لاندې روان دی نو ټرند هم ته خي سایډ ویم ته خي یعنی هغه خط چې څومره لیول کې زی راځي مغومره کېندلو ایوریج ته تر وباسي یعنی مطلب دې چې هغه نمبر چې موږ ورکو ټول د کېندلو شمار دی یعنی شل ورکو شل کېندل 50 ورکو 50 اتیا سل ټولو 200 نو د ټولو کېندلو ایوریج موږ تر وباسي شو اوس په دې کې مشهور او ډیر استعمالیدونکو کم یو دغه دی کم نمبر دی دې کې چې د شل د 200 انټرنیشنل باندې سطح باندې فورن کنټرین چې د اکثریت ټریډران شل او 200 کاری او بیا کم چې بیا غي نه دویم لیول کې څوک ډیر کاری 50 او 100 کاری سي شو 50 او 100 کاری ان شاء الله په دې پوه شئ دی ویلیو په مطلب شي شو سي شو ویلیو ورکړه ښه ویلیو اوس ورکړه اوس ویلیو چې ورکړه ویلیو ور هر ویلیو کې تاسو سره نو معلوم کې ځانته چې دا هیلیو څنګه ټچ کیږي او 2 کېندل دریم کېندل کې چیک کوي ټریډ لګولای شي سي شو نو همدا شانتي
تاسو راځي چې اول د دې ویلیو په تشریح کول سره زه خپل سټریټجی زمونږ کوم سټریټجی کوم ویلیو کارو هغه تاسو ته بیان کوم. هر یو مرته ویل چې هر د انټرنیشنل سره باندې چې هر یو ویلیو تاسو ته کار کوي 50 سلور سره 3 یولس دولس هر یو تاسو خپل ځان سره نورم چک کوي پریکټیس په وکړي چې تاسو ته کار کوي. موږ هم په پریکټیس کړی زمونږ او انټرنیټ زمونږ نور پارتنران دوستان یاران چې کوم دي هغه اکثریت یا نور د انټرنیشنل سطح باندې موږ سره کنیکشن کې خلک شته چې هغه هم په انډیکیټر چې د مووینګ ایوریج سمپل مووینګ ایوریج یو کارو. سمپل مووینګ ایوریج د هغه لینث څومره کړو لینث موږ سلور سلوي شو موږ د سلور سلوي لینث ایوریج راو باسو ایوریج موږ سلور سلوي سره اکثریت عموما کې موږ چې کله مووینګ ایوریج کارو نو موږ مووینګ ایوریج کې سمپل مووینګ ایوریج کارو سمپل مووینګ ایوریج کې به موږ لینث ورکو سلور سلوي ورکو. دا سټریټجی ده دا سټریټجی که تاسو کاروئ زموږ سټریټجی صحیح شو. زموږ سټریټجی دلته به زه ولیکم چې دلته تاسو فکر او خیال وي. دلته به زه ولیکم our useful strategy. اوکې صحیح شو. دا اور یوزفل سټریټجی یعنی وین سټریټجی مطلب ګټوره سټریټجی موږ ته ګټه راکړي. ښه څنګه چل سمپل مووینګ ایوریج اس ام ای سمپل مووینګ ایوریج سو کې کارو سمپل مووینګ ایوریج ته سو ویلیو ورکو 44 شی ورکو 44 ویلیو ورکو. دا شی شو زموږ سټریټجی و صحیح شو. بس دغه ځان سره نوٹ کړئ زموږ سټریټجی کاروي دا سټریټجی مې سره چک کړئ تاسو ته کومه شل 50 اتیا سل 200 هر هغه کې کوم ویلیو فائدہ منه او کدا سرور سرویس زموږ سټریټجی فائدہ منه. اوس دا چې کوم دی باندې موږ څنګه ټریډ لګو دغه ټریډ په تاسو نور دغه اپلای کوئ نور د نور عددونه په دې کې اپلای کوئ نو طریقې هم دا ده سټریټجی هم دغه تخنیک په همدا سره وایي صحیح شو. ښه اوس راځو موږ څنګه دا سټریټجی څنګه موږ یوز کوو. ګوره اول خو زه درته وایم چې کله ټرند برئ نو بره بای ټریډ بای به پکې پیدا کوئ که سایډ وای کې خو به دواړه کوئ شي بای او سیل دواړه پکې پیدا کولی شي. او په ډاون ټرند کې چې دی نه مارکیټ کلاندې رواني نو هغې سره به هغې نه به څه کوئ هغې کې وخت کې به تاسو صرف سیل پیدا کوئ. دې ګوره څومره ګټه خوبي ده. ګوره دې ایوریج د دې مووینګ ایوریج چې دی ګوره دې لین د پاسه چې کینډل دې لین د پاسه څه شی دې لین د پاسه چې دغه رواني کینډل رواني دې لین د پاسه چې کینډل رواني هغه څه دی هغه مووینګ هغه اپ ټرند دی هغه څه دی اپ ټرند دی صحیح شو. او چې دې خط لاندې دې خط لاندې ټچ کوي او بیا لاندې راځي ټچ کوي بیا راځي دا دی ګوره دې سره ټچ کوي دې سره ټچ کوي بیا لاندې راغی دا دی دلته لاندې راغی دا دلته بیا لاندې راغی نو ګوره دلته بیا شو. نو دغه ځکه تاسو ګورئ دا چې کله د دې خط لاندې مارکیټ رواني ټرند کینډل جوړیږي او رواني نو دې د څه وایي ډاون ټرند مارکیټ وایي کوم مارکیټ ډاون ټرند مارکیټ ورته وایي صحیح شو. ښه همدا شانتي سایډوي مارکیټ څنګه معرفي کولای شي. سایډوي مارکیټ چې دی سایډوي مارکیټ دغه تم جوړ شوی دی دلته هم جوړ شوی سایډوي مارکیټ چې دی دا داسې کوم چې لږ ذره کینډل سایډوي سي معلوم شي دا سایډوي مارکیټ څنګه معرفي کولای شو. سایډوي مارکیټ چې دی همدې کینډل ګوره دغه سایډوي مارکیټ دی صحیح شو. دلته تاسو ګورئ دا سایډوي مارکیټ څنګه ولې دی ځکه چې ګوره د مووینګ ایوریج سره ټچ شوی تللی بیا راغلی بیا مووینګ ایوریج نه لاندې تللی بیا دلته څنګ په څنګ تللی بیا دلته بیا بره تللی. د مووینګ ایوریج په منځ کې څو دفعې ټچ کوي زی راځي د مووینګ ایوریج په خط باندې کینډل زی راځي نو دې ته څه وایي دې ته موږ سایډوي مارکیټ وایو پوه شوئ. اپ ټرند د مووینګ ایوریج په سر وي ډاون ټرند د مووینګ ایوریج لاندې باید وي او د سایډوي مارکیټ د مووینګ ایوریج په خط باندې کراسینګ کوي ځي او راځي صحیح شو. ان شاء الله خو دې خو پوه شوئ. ښه اوس بل شی وایو اوس ټریډ څنګه لګو. ټریډ مارته ویلې چې بای مارکیټ رواني مطلب بره مارکیټ رواني تاسو به بای ټریډ پیدا کوئ. نو اوس دلته مارکیټ ګوره مارکیټ چې دی ډاون ټرند تللی دی صحیح شو. ډاون ټرند تللی اول به زه ډاون ټرند کې مثال ورکوم. ډاون ټرند کې مثال څنګه ورکوم ګوره دلته راغلی دلته مارکیټ اول اپ ټرند تللی دی بیا مارکیټ
خپل ټرند چینج کړی دلته ټچ کړی کدي نه بل شین کینډل ورکړی نو بر امکانات و چې لاړ شي خو دا شین کینډل نه دی ورکړی کراس کړی دلته هم کراس کړی خیر کدي کې موږ ټریډ یا میش شو یا نه کو که ټریډ موږ دلته برابرېږي نو موږ په دې کې ټریډ کو خو زمونږ سټریټجی دا وایي چې ټریډ دلته مکوئ ټریډ ځکه مکوئ چې دا امکان لري دا یو فیک بریک اوټ او امکان لري د واپس مارکیټ برم تلو نو په دې کې به یو اولنی بریک اوټ کې به چې نه کې ټریډ بنه کې چې خو مارکیټ خکته زی یو ریټیسټ حتمان کې مارکیټ چې مارکیټ هماغه نقطې ته چې کوم نقطې ته مارکیټ کراس کړي هماغه نقطې ته واپس مارکیټ لاړو او هماغه مووینګ ایوریج ټچ کې مووینګ ایوریج ټچ شو هغه نه پسته یو کینډل دوه کینډل شنه سره جوړ شو لک باډي غټه باډي وی لکه تاسو ګورئ دا ګورئ دی باډي ملک خدا او دی دا یو انګلفینګ دلته جوړ شو انګلفینګ بیرش انګلفینګ جوړ شو بیرش انګلفینګ تیر ویډیوګانو کې کینډل سټیک باره کې مرته ویلي دي انګلفینګ ان شاء الله پیژنې بیرش انګلفینګ اشاره کوي چې مارکیټ بلاندې زی شو دلته تاسو ګورئ چې انګلفینګ مارکیټ دا دی یو خو باډي والا کینډل جوړ شي خو سور جوړ شي لاندې طرف ته بس په دې کې تاسو چې وکي په دې کې سیل وکي په دې کې سیل وکي سټاپ لاس د صفه وخم سې شو سټاپ لاس به سور کوي سټاپ لاس شارټ پوزیشن لانګ پوزیشن شارټ پوزیشن والا برابر دا دی سې شو نو دې کې به سټاپ لاس چیرته ورکو دلته موږ ټریډ لګو دا د موږ ټریډ زې شو دلته زمونږ اماغه کم ځکه کمی نقطې کې چې مارکیټ لاندې راغله په اماغه نقطې کې اماغه ټچ شوی مارکیټ چې کم ځکه چې څه سره ده مووینګ ایوریج سره ټچ شوی دی دا موږ سټاپ لاس شو او زمونږ پروفټ پلیس چیرته دی د اماغه سټاپ لاس په 2 چنده 3 چنده یا خپل سټاپ لاس لګوي او یا چې د مخکینی پوینټ سره مخکې چې کوم ډیر ښکته پوینټو دې ته مخامخ لکه دا خیرنی پوینټ دی دا کوم ځای چې ما راوستی دا یو دا وګورئ دلته وګورئ زه به لږ زر دا خط دلته بوځم چې تاسو ته معلوم شي څه شو دې سره د مخکې شاتینی پوینټ سره برابر و دا دی بس برابر هم کې نو دا زمونږ چې شو دا زمونږ پروفټ حصه شو یعنې که سیل ته ځي لاندې پروفټ ته بره لاس ته زمونږ نو دې ځای کې وګورئ دلته وګورئ لاس سره نږدې دغه کینډل بره تللی دی او واپس څه شی شوی لاندې مارکیټ راغلی او دا زمونږ پروفټ دلته هیټ کړی هغې نه بعد بیا هم لاندې راغلی خو زمونږ پروفټ په دې کې سایډ وی مارکیټ لږ تللی دی او نور پروفټ را کړی څه شو دا یو مثال څه شو یو مثال ښه څه شو دا یو مثال شو اوس راځو په بای کې سیل کې مرته ویلې چې سیل کې به یو کراسینګ اول بریک اوټ شي وشو بریک اوټ نه بعد به دویم چې یو ریټیسټ وشي دي ته ریټیسټ وي هماغه نقطې پر راغی نو دې نه بعد یو خو باډي والا انګلفینګ جوړ شي نه پسته به تاسو ټریډ په ولګو یو بر سټاپ لاس اخی هماغه نقطې نه چې کوم جنا راته شو مارکیټ نقطه سټاپ لاس او لاندې نقطې څومره یاد هغه خپل سټاپ لاس دویمه درې چند زیات پروفټ ځان ته غوړه کوي او یا شاته کوم نقطې نه چې مخکې مارکیټ ریزिस्टेंस یا ډیر زیات ما بریک اوټ مخکې کړی دی نو هغه نقطه به ځان ته برابر کړي هغه به ټیک پروفټ ځان ته جوړ کړي څه شو ښه اوس په اپ ټرند کې جوړو اپ ټرند کې څنګه ټریډ پیدا کوو اپ ټرند کې چې دی ګوره اپ ټرند کې دلته راځو ګوره دلته تاسو ګوره دلته یو ښه مثال دی دغه ځکه بای ټرند لپاره بای جوړول لپاره مارکیټ راغلی لاندې راغلی او څه شو مارکیټ څه شو لاندې راغلی او مارکیټ لاندې راغی اوس دې کې دې خط نه کراس وکړي مارته ویلې چې اولنی بریک اوټ کې به ټریډ نه لګاو اولنی بریک اوټ کې موږ ټریډ ونه لګاو څه شو دې کې موږ ټریډ ونه لګاو لاندې راغی ګورم دې نه واپس مارکیټ ریټیسټ وکړي مارکیټ دې نه بره بیا مارکیټ ریټیسټ وکړي او دا خط بیا بریک اوټ کې ماته کې بیا دلته دې ته بیا راغی نو اوس په دې کې ګوره بیا دلته ریټیسټ وکړي بیا لاندې راغی څه شو نو په همدې پوزیشن کې چې کله ودل د موږ صبر کوو چې خو دا خط بیا کراس کې او بیا دې خط نه لږ بره نور لاړ شي چې یو کینډل غټ جوړ کی شین یعنی بای والا کینډل جوړ کی دویم کینډل چې کله خباړي والا جوړ کی سنگل فینګ غونډه جوړ کی بولیش سنگل فینګ جوړ کی یعنی خباړي والا جوړ کی نو هغه نه بعد موږ د بای ټریډ لګو نو تاسو ګورئ څومره ښه پروفټ سي شو همدا شان تاسو کولای شئ د مووینګ ایوریج څخه استفاده باندې تاسو اولنی بریک اوټ باندې چې ټرند مات کی بر لاړ شي نو ټرند مکوئ دویم د ریټیسټ کی هغه نه پسته به یو شین کینډل د صبر کوي بل شین کینډل باندې به ټریډ لګوي او هغه نه پسته ان شاء الله پروفیټیبل ټریډ ویني دا د مووینګ ایوریج فائدې دي مووینګ ایوریج ډیر زیات خرو لوبي موږ خپل ډیر مثبت تر اوسه پورې مثبت نتیجه را کړی ان شاء الله تاسو مې خو تاوان غټ خاتمان شته تاوان شاید درکې خو مګر د ګټې پرسنټیج ډېر دی سې شو اکیورسي زیاته ده
سایډوي مارکیټ خو مارته ویلي سایډوي مارکیټ چې کله رواني سایډوي مارکیټ کې زه ته دا ځای په نښه کوم چې تاسو سره کنفیوژن پیدا نه شي سایډوي مارکیټ دا دی ګوره دا سایډوي مارکیټ د سی شو دیجنه سایډوي مارکیټ شروع شوی دا د سایډوي مارکیټ دی سایډوي مارکیټ ولې دی مارته ویلي وو چې سایډوي مارکیټ په همدې خاطر دی چې ټچ بیا لاندې په همدې خط په همدې مووینګ ایوریج باندې ځي او راځي کراسینګ بره کې کراسینګ ډاون اول خو که ما منئ تاسو چې کله بیګینر ټریډران نو تاسو د دې نه د دې دپاره تاسو په دې سایډوي مارکیټ چې دغه صرف سایډوي مارکیټ معلوم کړئ سایډوي مارکیټ نو ټریډ پکې مه کوئ خو بیا هم که ټریډ کوئ ښه چې پروفیشنلان شئ او بیا هم ټریډ کوئ نو ټریډ چې کله ګورئ دلته ټچ شو هماغه سټریټجي پې اپلای کړئ ټچ شو دلته دویم کینډل کې به سودا وکړئ دا بای لاندې راغی دلته دا د سور کینډل یې ورکړئ دې نه بره سټاپ لاس لاندې چې راغی دلته بس هر څومره پروفیټ تاسو بک کولو یعنی مطلب د سټاپ لاس په یو چند دو چنده خپل پروفیټ دی نواله نو په سایډوي مارکیټ کې پروفیټ ډیر غټ مه ورکوئ پروفیټ چې دی د خپل سټاپ لاس په نسبت یو چند یعنی څومره چې تاوان کې هغومره ګټه مو کوي د هغې تاوان په نسبت 2 چنده بس 2 چنده نه زیات 3 چنده ګټه به نه هلي یو اپ ټرینډ ډاون ټرینډ کې ګټه زیاته هله په سایډوي مارکیټ کې کمه ګټه هله او تاوان هم ټایټ ورکوه ځکه چې تاوان هم زیات باید ونه کړي صحیح شو ان شاء الله په دې پوه شئ مووینګ ایوریج باندې ان شاء الله پوه شئ راتلونکي ویډیوګانو کې به کوم چې مووینګ ایوریج مهم نور پارټونه هغه باندې به موږ غږیږو او نور مهم سټریټجیانو باندې ان شاء الله تفصیلي غږیږو الله دې چې ویډیو خوښ شي او پوه شئ چې بیا هم نه پوه شئ میسج کولای شئ کمنټ کې واتساپ نمبر وغواړئ واتساپ نمبر باندې به ډایرکټ رابطه وکړو ان شاء الله سره به مشکل حل کو او تر بل ویډیو په پاک الله سپارم السلام علیکم ورحمت الله